السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه چې کوم 28 لوبغاړي نن اعلان سوي دي د دغه په هکله باندې بیا زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي چې ولې په دغه لوبډله کې ابراهیم ځدران نسته ده، ولې نجیب ځدران نسته، ولې قیس احمد نسته ده. بعضې ملګري خو د نوینو په هکله باندې پوښتنه کوي او د رشید خان او د محمد نبي په هکله باندې بعضې ملګري دغسې پوښتنه کوي چې دوی به دغه لوبډله کې نسته دي، دوی به د افغانستان لپاره یعنې لوبې نه ترسره کوي. او بل به زه تاسو ته وایم چې اصغر افغان لپاره یو بل مشکل کې ګیر سوی ده چې ډېر یو غټ مشکلاتو سره مخ سوی ده. هغه به په نن ویډیو کې زه تاسو ته وایم، نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به که خیر تاسو پوه سئ. اول به زه راسمه دغه لوبډله چې کومه 28 کسیزه لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ د طرف نه اعلان سوې ده. د دې مطلب دغه ده چې صرف دغه کوم کیمپ چې افغانستان کابل کې لګیږي، په دغه کیمپ کې دوی هغه فټ لوبغاړي اخیستلي. دوی وایي چې دا هغه لوبغاړي دي چې یو ټیسټ یې کامیابه کړی ده. په دغه کې ګوره حضرت الله زازی او شهزاد محمدي غوندې لوبغاړي دوی نه دي اخیستلي. دوی دغسې وایي چې دغه دوه لوبغاړي فټنس یعنې صحیح نه ده. حضرت الله زازی خو یعنې پرفارمنس ورکړی خو د یو ټیسټ نه ده کامیابه کړی. او بل طرف ته وایي موږ هغه لوبغاړي اخیستلي دي چې کوم لوبغاړو یو ټیسټ کامیابه کړی ده او مکمل فټ لوبغاړي دي. پاتې سوه خبره د نجیب ځدران، ابراهیم ځدران، قیس احمد، نوین الحق، رشید خان او محمد نبي. دا خو هغه لوبغاړي دي چې دا به 100 په 100 کې د افغانستان په سکواډ کې هم که خیر شاملېږي. او دغه خو د کیمپ لوبغاړي دي. دا 28 لوبغاړي چې کوم نن اعلان سوي دغه صرف د کیمپ لوبغاړي دي. ضرور نه ده چې دا ټول لوبغاړي به سلیکټ کېږي. دې کې به یو نیم لوبغاړی سلیکټ کېږي کوم پاکستان سیریز ترسره کېدونکی ده او نړیوال جام کپ ته خو دغه بقایه لوبغاړي باندې هسې کیمپ کې اچولي دي، یعنې فټ لوبغاړي دوی اخیستلي دي. خو د ما په نظر باندې خو حضرت الله زازی او شهزاد محمدي او کریم جنت باید دغه سکواډ کې اچول سوي ول. حالانکې دوی د کریم جنت په هکله باندې کوم قسمه خبر نه ده ورکړی چې ولې کریم جنت غوندې لوبغاړی چې بااستعداده ځوان لوبغاړی د هغه په دغه کیمپ کې یعنې دوی نه ده راغوښتلی. او اصغر افغان په هکله خو به زه تاسو ته وایم چې اصغر یو ډېر غټ مشکل کې ګیر سوی ده. د افغانستان کرکټ بورډ نه چې کوم خبر راوتلی ده، دوی وایي چې اصغر باندې قضیه روانه ده، اصغر باندې کیس روان ده. اصغر چې کله نه دغه کیس نه بری سوی نه نو اس کی صورت باندې د افغانستان لپاره دی لوبه نشي ترسره کولی. نو اصغر لپاره مشکلات ډېر زیات دي، ځکه دغه راتلونکي پاکستان سیریز کې به هم اصغر افغان لوبه نه ترسره کړي او امکانات ډېر زیات دي چې T20 ورلډ کپ چې کوم ده هغه کې هم اصغر افغان لپاره به ډېره مشکله وي چې دغه د افغانستان لپاره لوبه ترسره کړي. او دوی دغسې خبره هم ورکړی چې نجیب ځدران موږ ځکه دغه کیمپ کې نه ده اخیستلی، ځکه نجیب ځدران نن سبا په افغانستان کې هم د دوی وایي چې نجیب ځدران انفټ سوی د پښه کې لکه معمولي غوندې ستونزه ده او نجیب ځدران راتلونکی کپټان دوی ټاکي. دغه بل هفته کې به تاسو وګورئ چې دوی به نجیب ځدران د شر او ریسو لوبو لپاره کپټان وټاکي. نو تاسو دغسې فکر مه کوئ چې دغه لوبغاړي سکواډ کې کوم 28 کسیزه سکواډ کې نسته دي دا به د افغانستان لپاره لوبه نه ترسره کړي. رشید خان، مجیب ځدران، محمد نبي دا خو به که خیر 100 په 100 کې لوبې ترسره کړي. نجیب ځدران هم 100 په 100 کې به که خیر لوبې ترسره کړي. او پاتې سوه خبره دغه د نور افغان لوبغاړو دغه هلته خارجي لیګونو کې یعنې T20 بلاس کې دوی لوبه ترسره کړي. همدغسې ضیاء الرحمن اکبر او دې نه علاوه ابراهیم ځدران په کاونټي کې هم لوبې ترسره کړي. او د درویش رسولي په هکله باندې هم دوی دغسې خبر ورکړی چې درویش رسولي هم یو ټیسټ نه ده کامیابه کړی د هغه په وجه باندې موږ 28 کسیزه لوبډله کې نه دی اخیستلی. نو امید لرم چې تاسو به سر اوس په دغه سلیکشن باندې خلاص شوی. همدغسې د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.